जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया पैदा रबी टके ददी दो मानी दी। यो माना दा दना यदनु मतलब दना बगिदा परोते ची निजदी दुनु पर रबी किदा निजदी की दो तो होई दुनिया निजदी दा संग निजदी दा अवलने मतलब दा निजदी दा मतलब खत्मी दो ते निजदी दा زر खत्मी नबादी की دویم نجدی دا مطلب دا چی منگ تا نجدی دا منگ بکی اسیگو بچیم پکی دی خپل دنیا جون پکی تیرو. دریم نجدی دا مطلب دا چی سو کوششو کی اغتا ملاوی گی نجدی دا. دویم معنی دا دا دنی عربی کی اٹکے دنی دا غینو بلا دنیا غسل شوی دا ای حقیر دنیا حقیر دا زیم کتا هر یو معنی استعمالی نو تو بوشوی کوئی چی نجدی دا هم خبر واضح دا او کوئی چی حقیر دا هم خبر واضح دا او دا دوان معنی بکی دن پرتی دنیا حقیر دا او دنیا نجدی دا چی ختمش دا دی که صرف دی بدی که سوچو کو نو دنیا سر بستا سرن نلگی دیکھ چی اوشی چی زر ختمی اغی سر چا سرن نلگی یوا چی اوشی حقیری نا اغی سر دا چا بیا دا غشی سر سرن نلگی ایدو پدا حقیر شیر حقیر سر بسکی دا دی دنیا کا تعریف دے. اللہ رب العزت پا قرآن کی وی اور دیر عجیبہ خبر کردی دا رب العالمین دا دی مخلوقات و خالق دا جو خبی پوہ دی چی دا دنیا سنگ دا و آخرت سنگ دے اللہ پہ خپو دے بیدوم رب منگ نیو پو مخلوق دا آگا دے آگا پا خپل دے خپل مخلوق پا بارکی ہوئی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ او ندے جون دا دنیا مگر لوبی دی پالتو کارونی لوبی دی پالتو دی دیتا لوبی ہوئی کن دا دی خبرو باوجود دیر خلق دنیا سر چی کمی رسی دی او کم پڑی دی نا پدغ رسو کی تڑلیشوی دی خدا خبر پخپل خلوبانی کی مر دنیا بس لگ سات وخی او دنیا جو ختمی دن کی دا او دا دنیا سک جون دے او کده دی حالاتو تدیو کتو نتبه چی دنیا بانی چی دے سمر مین دے نو دمر پی قارونم نو مین دمر بتوی چی فرعون پیم نو مین دمر بتوی چی حامان پیم نو مین سمر چی بیدا سڑے مین دے او بخلو بانی ٹکے دا دوی دنیا ختمی نا دروغ دی ہوئی دروغ دی ولی ہوئی لیکن جستا قول او فعل دا دیو بل سر سمون نخوری نبی خبر وور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سهل بن سعد رضی عنہ ہوئی وجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبي رسول الله بنقول شراغه ونحن نحفر الخندق او موږ بخندق کې یو غزوه خندق کوم جنگ چې شو موږ دا کنده کنستا لري جنگ د پاره وننقل التراب على اكتافنا ودا خوري بدخلوا جوباني وړو بد حلباني او به وختو کې خوري برتی دي بګیرو کې خوري برتی دي جامي په بد حل شي دي خېټو تم کانی تړلې دي ډیر روزونه مشنې دي خوړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته وکړو یو خبره وکړه خبره دا وکړه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره وجون نشتي مگر د اخرت ژوند دی دیږي دوی ته دا خبره خی چې خیر دې په دنیا کې تاسو د حالت راځي خو ګوري جون حقيقي جون هغه کله چې د دنیا د شینواله ویني او د خوګواله ویني نو دغه خبره کوي یا الله جون خو د اخرت جون دی هغه موږ لراک رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تبايعتم بالعينه کله چې تاسو سودی کاروبار شروع کو واخذتم اذناب البقر
او کله چې د غواګانو سره مینه محبت ډیر شو د دې مال سره او سارو سره مینه محبت ډیرو ورضیتم بالزرع او په پټو باندې راځي وي او پټو به ذکر زیدي وترکتم الجهاد او جهاد پرې خودو سلط الله علیکم ذلا الله بتاسو باندې ذلت راولي ذلیل به لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دينكم بذلت بتاسو نه دا وخت پرونه لکه چې سو ورته خپل دین ته واپس نه راغلي نن سبا زموږ د ذلت غټ سبب څه دی دنیا سره مینه دنیا نن سبا چې کوم حالات دي کوم ذلت په مسلمانانو دي ټول امتونه راجمع شي دا غي سبب واه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكل الى قصعتها دا امتونه په پتا سو باندې دي سره جمع شي ټول امتونه دا کله چې ټیم کې سړی خوراک کوي نو د لاسونه چې په یو پلیټ کې په یو شکور کې را جمع شي دا روټي سویل شي خلک شوکي نونې تیلی روټي سوي چې ما پرې دی ما نه مشو کو هیڅ نشي ویل او دا لاسونه به کې لګي د نونې چې شوکي د شان د مسلمانانو حال بشي رسول سموي یو صحابي ته پوښتنه کو یا رسول الله موږ به ولي کمزوري او لږ به یو څنګه ویننه ډیر زیات وي تاسو وی رسول الله چې ډیر زیات وي بیا څنګه وی تاسو به زیات یې خود دې دریاب دې زک پشان به پیدا به پکې نه اسی تش بدنونه بګرځي وی یا رسول الله وی زکه چې پاغه وخت په تاسو کې دوه مرز راځي حب الدنيا وكراهيه الموت د دنیا سره به مینه کوي او مرګ بم بدی شي الله به تاسو دې ذلیل کوي دې حدیث ته وګورئ او د نن سبا حالات ته وګورئ او خپل ځان ته وګورئ چې دنیا سره دې مینه شته او کنه د مرګ نه یریږي او کنه مرګ دې بدی شي او کنه دا واجب حدیث ته ځان سره یاد ساتي رسول صلی الله علیه وسلم وی من احب الدنيا چې د خپل دنیا سره مینه وکړه او په دنیا مینو د حدیث ته وګورئ کې دی اضر باخرته نو خپل اخرت له لازم نقصان ورکړي چې څو پورې د اخرت له نقصان نه ورکړي د دنیا سره مینه نه کیږي دغه کولاو کوي دنیا د پاتې کیږي چرته نه په دې دوه کېږي نه الله سبحانه وتعالى زه په دې دنیا مثالونه ذکر کړی تاسو معلومي وی لکه باران چې وشو فصل خشو فصل به تک زیړ شي او ختم شي میدش تقه دنیا مثال لګ وخی او به د نزي مونږ ته دا وایو دنیا کو د ضرورت مطابق منکو دي د سنه چې دنیا په لاس کې ساته خودي زیته مراوله کم زیته زړه مراوله دا نقصان دی لاس کې ساتل نو ګرمون تاسو نه منکو لاس کې ساته خو دې زړه مکوزو به تباش مونږ ته دا وایو چې ته په کشتۍ کې رواني او په دریاب کې نو د لاندې چې سدي د وبو د دې مثال لکه دنیا نو په دې دنیا لپاسه ځه او په کوم ورځ چې د دریاب د وبو د کشتۍ تر دن نکړي نو به بس کیږي به غرق شي ډوبش ختم بش دنیا د خپل بدن ته دن مراوله لپاسه به ګرځه لپاسه به تیریږي مطلب مقصد د پر ضرورت د پر بس دا غیر زیات وسره خو ما خو مخکې مزه مونږ ته دا وایو چې دنیا د خپل لاس لاندې کړه د دنیا لاندې کېږه ما په دغه زموږ مقصد عیسی علیه السلام مبارک راځي وی هغه ورځ دا خبره کړې و چې د دنیا کم سړی چې دنیا به منډي وي د دې مثال لکه سړی چې د دریاب وبس کی ډېر عجیب مثال ورکړی دی د دنیا چې څومره پکې وردن کېږي کنه دومره به تګي کېږي مړیږي به چرته نه علماء د اوسه پورې په دنیا باندې موړ نه دیدل چې په دنیا موړ شوی دی ویل چې با عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی زمونږ د دنیا د مثال لکه مونږ چې چا کور ته راغلو مېلمانه شي او ته چې چا کور ته لاړ شي مېلمه یې ځکه نه تل خوراک راو باسي خبر تل تلایم درکې شپېلا او کمبل دلم درکې کنه درکې بدل بالغ درکې به چې کلیزان سره کور ته وشي سبوک الته به پری دی کنه د دې دنیا مثال ساجيبه مثال ورکړ موږ دلته مېلمانی وګورئ دا څه چې د رب العالمین دغه ته پری دی ځان سره وړي نشو ریال نشو وړي ریال هر څه ولته پاتې کی امام حسن بصری رحم الله قول وره
وی من نافسک فی دینک فنافسه، که څوک د سره په دین کې مقابله کوي نو وکړه سره په دین کې د نه ګوره څوک مخکې نشي، او که په دنیا کې د سره مقابله کوي نو بیا وی روایل او دې شي ته گزار کا چې زما د والا ته د مسپک نیم چې بل سپکو شینو کې مقابله کو. زما ډیر اوچت سوچ دی، زما سوچ اخرت ته ډیر اوچت سوچونه ما کړی دي، فکرونه مې کړی، ستا په شنو کې سوچ زما نه دی چې دنیا به منډه وام. دا ډیر عجیب قول دی. عیسی علیہ السلام په باره کې راځي ډیر عجیب خبره ده، وی دنیا وا او زبکې نو ما خیال کوي دې خبرې ته، دنیا وا او زبکې نو ما، او وی دنیا به یي او زبا نه وا. عیسی علیہ السلام نشتی ګوره، الله سبحانه ته جوړه دنیا شتي کې نشتی، دنیا شتي چې دا سوچونه کې چې دنیا پتا روانه ده او دا بس کی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یو وخت چې ته چا یادول نو پیجندې نو سره په دنیا کې ویم نو دنیا روانه و به تب پکې اوس ولکه مونږ کې جون تیر کې مل مسجد کې او به بلړ شي دنیا به مورانه شي، قرانه بشي دنیا روانه. زه دې مرګرو له مثال ډیر ورکوم، زم د دنیا مثال دي سره کې د رنډې خزي چې کوم ولې بالله د زینا لپاره خپل بدن خرڅي، په دې خزي کې څه چلی دي کې اوران کار دی چې کوم علیکم د دې سره شپکې نه غالک دا وې د جنې په ما مې سم مې نه په ما باندې وې ځانې ملکو او د دې الک وته هغه په موبایل باندې بل ته ټلیفون کې بل لاش. دنیا هم د قشان ده، زمونږ مشران هم د قشان دوکه کړي، زمونږ مشران هم د سوچونه کړي چې وجو دنیا دا ځان له کور جوړ اوس کوم ځای کې براته دي په خاور کې اوس نمبر زمونږ دی نه چې موږ به دوکه نه شو ګوره، ځکه زمونږ نه بعد نور به روان دي، به داونه بعد نور روان دي. دا یو امتحان دی، دا د امتحانونو ځای دی، دا د مصیبتونو ځای دی. په دې ځکه د دنیا سره زړه نه لګي. موږ ټول ګوره سفر شروع کړی دی، چا طرف ته روان یو؟ الله طرف ته. چا لږ کړی دی، چا ډیر کړی، او څوک ورغلي دي رسېدلي دي. ستاسو په درګي ته وکړه رسي کدي شنن ته ورسي کدي سبا ورسي نه د زړه د دې دنیا غمینه بالکل وباسي. د دنیا سره زړه ملګوي، زړه د آخرت سره ولګوي، زړه د رب العالمین سره ولګوي، دغه د جنت سره، دغه د نعمتونو سره کوم چې په آخرت کې هغه ورکوي. د دنیا نه چې څومره لري وي کنه پارام جون بدی پارام بالکل بیغمه وي، او چې څومره په دې دنیا کې دنه وي دومره به غمونه سي او نو به ډیر او ذلیله به ذلیله په دې دنیا باندې سکه او په دې مال سکه چې ته به ذلیله دومره مال ګټه دومره دنیا کوا چې څومره ستاسو ضرورت دي. چې ته د رسول الله په حدیث کې سوې وې څوک چې سحر را پاسي او دې په امن کې په امن کې او د دې سره د ورځې خوراکي وی الله وتعالى دنیا دې سره جمع کړی دی، وای دا خو ورځې خوراک وسره بس الله وتعالى دنیا را جمع کړی. موږ سره خو د کورونو خوراک پروت بیا موږ یو غریبانه یو. دنیا نه ځان لري ساتي، ځان د دنیا نه لري ساتي. الله سبحانه وتعالى زموږ په دې سره کې د آخرت سره مینه پیدا کړي. الله سبحانه وتعالى موږ د دنیا او د دنیا د فتنو نه دی الله موږ لري ساتي.